الغنیو لوی بے نیاز ذات. کوم سړی ریزونا 70 مرتبه یا غنیو ورد کوي، الله جل جلاله به د په مال کې برکت اوچي، د چا به همدای محتاج نه وي. دویم خصوصیت ته دا ده چې کوم سړی ظاهري یا باطینی مرض کې مبتلا وي، په خپل ټولو اعضاء باندې او په جسم باندې یا غنیو دای دم کوي، الله به ته نجات نصیبه کی. د لالچ په مرض کې څوک مبتلا وي، د هغه هم بهترین علاج ده. دریم خصوصیت ته دا ده چې کچیرته څوک ریزونا 1000 مرتبه دغه اسم مبارک ورد کوي، الله پاک به دای مالدار جوړ کی، محتاج بچاته نوي. سلرم خصوصیت ته دا ده چې کچیرته څوک دغه اسم مبارک اولی کی، د زون سره یک شیش دی محفوظ کی، دای به مفلس او فقیر نوي. پنځم خصوصیت ته دا ده که څوک دغه اسم مبارک ولی کی او په خپل مال کې یک شیش دی، نو الله پاک په مال کې ته برکت اوچي. شپږم خصوصیت ته دا ده چې کچیرته یو سړی د جمعې لمونځ نه بعد 70 مرتبه پابندۍ سره دای دغه دعا غوړي، الله پاک په دای غنی وګرځي. دعا دادو اللهم یا غنیو یا حمیدو یا مبدئ یا معیدو یا فعالا لما یریدو یا رحیم یا ودودو اکفینی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عن من سواک.